سمندر خو ما تاسو ته وړاندې ومې چې سمندر سے به داسې و چې په هغه باندې برې څومره بوج ورچو نو هغه چېرته انکار نه کړی یو ډېر تابعدار انسان و هغه غونډه به زموږ د پسرلي و سمندره چې غونډه به زموږ د پسرلي و سمندره او په سر باندې به ستا ذمهواري و سمندره بې وخته رانه ځې لا د ځواني و سمندره او دنیا نه آخرت ته د تادي و سمندره چې څونه ملګري وفات شوي دي نو لالا د هغې زی خلکو له د هغې شاعرو خپلو خپلوانو له دومره مینه او دومره عزت ورکړی دی چې دا غونډه موږ د لالا په ځای کې هم کولی شوه اقبال لالا څه محسوسوئ نن تاسو په دې ټوله غونډه کې سمندر صاحب نشته څومره پورې کمی محسوسوئ ښه سړی چاته وایي صرف دا راته ووایي دا جواب غواړو سمندر اخلاقي طور څنګه وي یا ډېر ښکلي اخلاقي ګلونه درته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دے حل تپا سکون شان سمندرا گلونا در تقبر کی زرغون شا سمندرا باقی عمر دے حل تپا سکون شان سمندرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی مشتاق علم ما ملکن ډیویژن میراخان بانډا رامداد پښتو ادبی جرګې یو ښه ملګری جناب عنایت الله سمندر صاحب چې د پښتو ژبې دغه لیک دغه شاعري کوله هغه د تیل بیمارۍ نه بعد چې کوم دی د دې دنیا نه هجرت وکړو لاړی د رامداد پښتو ادبي جرګې مشر اقبال لالا را سره ولاړ دی نن د دوی په حجره کې چې کوم دی عنایت الله صاحب په کلي کې دغه تعزیتي پروګرام د اقبال لالا په نگرانۍ کې او د شمشاد انګار صاحب اقبال لالا څه محسوسوئ نن تاسو په دې ټوله غونډه کې سمندر صاحب نشته څومره پورې کمی محسوسوئ یاره مولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داسې شی دی یاران دوستان خو زموږ نه ډېر واخیسته خو کمی به صرف دا راشي کمی ډیر دي زمانه خدای پاک شیر صاحب اغیستی دی زمانه خدای پاک عبدالواحد اغیستی دی ملنګ او زمانه خدای پاک سب انسپکټر په دې ایرپورټ کې زاهد صاحب پلی کریم هغه رانه الله اغیستی دی او کمی د هر چا په خپل خپل ځای دی خو د دوی دا و زه به دا ووایم کمی اوس د دوی دا دی لکه څنګه چې موږ ته انګار صاحب ویل چې دی په موږ کې بادشاه و نو دی به راته نه خو چې کله به زموږ د پسرلي پروګرامونو هغې کې به د ارس رسول او هلته به هغه کار رډي که نو اوس دونه ده چې اوس په دی نه اوس په دی له څوک را پیدا کوو او دا دغه د ضروري نه ده چې ګینې سمندر لاړ څوک به را پیدا نه شي د رامداد نه په دې دا 15 کاله وشو چې ما رامداد وچلو د دې رامداد نه په بدنیتۍ باندې 10 کاله دونه علم لاړ چې د هغې نه 10 ټولنې جوړېږي خو زه به دا ووایم چې رامداد نه خوارېږي اوس چې کوم علم راغلی او ما سره دی هغه نه تلونکي دي او نه هغه ځي د سمندر په ځای به نور څوک را پیدا شي دا ځای به ډکوو انشاءالله او ستاسو دا خبرې ډېرې ښې دي او ښکلي دي او کمی ډېر دی محسوسېږي راته خو بیا به څوک را پیدا کوو او دا ځای به ډکوو لالا دا راته ووایه د سمندر صاحب کم داسې عادت چې به ستاسو ډېر زیات خوښ د دوی خو عادتونه ډېرو خو زیات دا اوس زه لږ ټیک نه یم زیات دا و چې دی به ډېر هلته راته او هلته به راته نو چې کله به راغی نو چې کله به یې راته یعنې اشعار اورول نو هغه ډېری چې ما د دوی وکتې نو هغه ما ته ډېرې لږې کمزورې دا ښکاره شوې چې ما ته پته ولګېده چې د ما ته اشعار اورول دا د عادت و دی به راته ما لپته کې یو ځل
هغه اشعار ما د په ډیرو کې اونلیدل، هغه د په ذهن کې خوندي وړل. نو دغه یو شی زمنګ نه لږ غلط لاړ. چېرې دا لیکلی وی او دا د ډیرۍ ته راغلی وی، تا خو ما ته اورول ډېر ښکلی عادت یو او ډېر ښه اشعار یو، خو چونکې دا به اوس ما راغونډول. نو چې دا ما راغونډول نو دا موږ چاپ کولم. نو اوس دغه څیز ما ته رسېدو راغوندې نیمګړی شانتې راغی. نو اوس څه وکړم دې سره؟ نو د دا عادت خو ډېر ښه او ډېر خوږ سړی و، زما خواله به ډېر راته. اکثر ماښامي کې به راغی نو ډوډۍ به هم راسره وخوړه. او بل دا چې ما به څه ویلي نه و نو دی به غلی ناست و. نو دی ډېر زبردست سړی و. د هغوی کورنۍ د کلي علاقې ته څه پیغام لرئ؟ نو د دوی ته دا پیغام ویمه لکه څنګه چې ما وویلې، نن چې دا رامداد هلکان راغلي دي او تاسو هم را سره راغلي، الله دې ستاسو ډېر زیات عزت وکړي او دا به د میډیا دا خلک الله دې دا روغ ساتي. دوی به اوس دا هر څه وړاندې کوي. نو زه دا ویمه دوی خو د بازار روزګاریان دي او دوی له به هر څنګه چنګه پنګالم راځي، هغوی به پاکه مي، هغوی به جامې انغوستي. خو د رامداد دا ځوانان خړ پړ او دا د میډیا علم ما سره چې دا ډېر ښه خلک دی. نو زه دوی ته دا ویم او د علاقې ته ویم او دوی ته ویم او دا پیغام دی زما چې دوی سره تعلق ساتئ. دا ستاسو خلک دی او دا به تاسو ژوندي کوي. رامداد او دا د میډیا زما چې کوم دا اندرونه راغلي دي دا به م ژوندي کوي. نو دا پیغام زما واورئ. مننه جي، خوشحاله شئ د وخت راکولو ډېره مننه جي. جي کتونکو نن هغه ټول ملګري تاسو ګورئ ولاړ دي، خو په دې محفل کې نن سمندر صاحب په دنیا نشته دی، هغه په دغه خاورو کې دفن دی. یو دروند شخصیت د دې علاقې، یو ښه شاعر جناب شمشاد انگار صاحب هم راغلی دی، بابر صاحب هم راغلی. بابر صاحب نه یو څو خبرې اورو، بیا انگار صاحب نه یو څو خبرې اورو. بابر صاحب تاسو به څه وایئ په دې باندې؟ بس من خو دا خبره پیش کوو چې دا ما چې څه وویل دا کوم شعر مې په ده باندې پیش کړو، دا زما زړه خوږېده نو هغه مناسب سم هغه شعر د باندې وویلې او د ده سړیتوب دغه خو ته ځکه نشم کولی، د الفاظ ما څه نشته چې ده کې څونه خواله او څونه پکې شرافت او څونه پکې اخلاق او ډېر لمبارک سړی و، د عمر نه ډېر کم و، خو د هغې باوجود هم په ده کې پوهه ډېره زیاته وه، د مشرانو ادب یې هم ډېر زیات کوو او خدمتي مو او ډېر نر سړی و. نو په دې وجه باندې دا زمونږ هلته کې ګاونډیان هم پاتې شوي خو دونه قدر کار و چې دوی پیدایش دلته شوی و، یعنې دا زمونږ هلته کې نږدې په دیوال ګاونډیان وو. نو زړه مې خوږېده، نو دا شعر مې په ده باندې جوړ کړو، هغه ما دلته پیش کړو. هغې څه انشاءالله یو څو کړی به دلته نشر کوو. بابر نه به هېر نشي د وزیر مشره پرزنه راغلی د نن ستا په قبرستان جړا کوي او په مرګ د سمندر هر یو انسان جړا کوي. مرګ د سمندر هر یو انسان جړا کوي. ډېره مننه بابر صاحب د وخت راکولو. شمشاد انگار صاحب د دې سیمې سره تعلق ساتي، ملکن ډیویژن سره. تاسو په سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات کتلی دی. ماشاءالله د ده شعر چې کله په سکرین باندې راشي نو بیا ټول خلک خاموش شي او د ده شعر ته چې کوم دی ګوته په خوله شي. انګار صاحب تاسو نه خو فعله دا پوښتنه کوم چې زیاتر ادیب شاعر چې ښه پوهان پیدا کېږي نه داسې شړو دشتو غرونو کې د دې څه راز دی انګار صاحب؟ یاره بس سمندر خو داسې دغه کې یاره بس څونه خاموشي او دغه نو هغه خاموشي او څومره چې دغه دی هغه د شاعرانو لپاره دغه هم یو خدای پاک دې ته نه ګوري، بس چېرته خړه خاوره او شړې به یې په هغې کې به یو داسې ګل زرغونکي چې بس هغې به څه مثال لګي. سمندر صاحب واقع سمندر و که نه صرف تحلس باندې سمندر و؟ یاره سمندر خو ما تاسو ته وړاندې ومې چې سمندر صاحب داسې و چې په هغه باندې برې څومره بوج ورچو نو هغه چېرته انکار نه کړی، یو ډېر تابعدار انسان و. هغه ته موږ به څه پروګرامونه کول د غرونو لمنې ته بدلو چې څه به م ورته وې څه سامان و ټول به در اغوستی و. موږ به په ایمان چې څه به م ورته یادول چې دا به څوک وي د وې زه به راوالم، کولر به څوک راوي د وې زه به راوالم. موږ به بېشکي شو چې هلک هسې ښه کوي که نه رالي و. هغه به بیا چې موږ لاړو زه به راټولو نه مخکې تللی و ټول سامان به یې راوړی و. ډېر انګار صاحب په دوی باندې یا د دوی کوم شعر دی تاسو سره چې ډېر غوره شعر دی او تاسو ته یاد دي او ستاسو زړه پورې شعر چې دا زمونږ کتونکي مو اوري دا ټول ملګري ولاړ دي په دغه قبرستان باندې د هغه چې کوم د ګوتو لیک دی هغه لږ مونږ ته پیش نو د سمندر صاحب خو ډېر شعرونه ترېنه موږ اورېدل به او
بیا هم د ذهن نه وتېري خو په هغه ټایم کې دی په درېیم څلورم کې و چې د شاعرۍ ابتدایي کوله او په هغه ټایم کې د نما یو څو شعرونه اورېدلي وو چې په درېیم څلورم کې وي چې ردو بدلی دي زمونږ د تقدیرونو کرښې ردو بدلی دي زمونږ د تقدیرونو کرښې او خدای پاک راښکلي د پخو رنګونو کرښې او لا مو په خیال کې پټ پټونی او شلغاتې شته دی اوس خو م راکاږو د چنو په دیوالونو کرښې دا د هغه وخت شاعري ده یاره واقعي چې اوس په ټول ملګري چې کوم دی راکاږئ د چنو په دیوالونو کرلې په سمندر صاحب به بیا رانشي تاسو کوم لیک شوی دی سمندر صاحب په هکله دا نن کومه مشاعره تعزیتي غونډه وه په دې کې تاسو نشر کو نو دلته د قبر د مزار ته ولاړي دا خپل لیک چې کوم دی ووایي داسې و چې غونډه به زمونږ د پسرلي و سمندره چې غونډه به زمونږ د پسرلي و سمندره او په سر باندې به ستا ذمواري و سمندره بې وخت رانه ځې لا د ځواني و سمندره او دنیا نه آخرت ته د تادي و سمندره پروس کالی په 21 اپریل وی په پروګرام کې پروس کالی په 21 اپریل وی په پروګرام کې او باقی دی دغه یو کال زندگی و سمندره یار او د نور درا خطو سره د مرګ आवाज د خور شو د نور درا خطو سره د مرګ आवाज د خور شو درناک د ماتم ورځ د خیالي و سمندره او اخیری شعر چې مقدار د ډیر زیات کم خو معیار د سموچتو مقدار د ډیر زیات کم خو معیار د سموچتو په عمر در نمشر شاعري و سمندره زبردست ماشاءالله انګار صاحب ډیر کول لیکم پکړه ده په اخري څه پیغام لري څومره مرګري دي شاعرانو مرګرو ته زیاتره شاعران چې کوم دي پس د مرګه درانه شي خواږه شي نو دغه مرګرو ته نو دوی ته خو زما دا پیغام دی لکه نن چې په سمندر سره باندې موږ دلته پروګرام وکړو د کلیوالو ته خو مخکې هم سمندر خو داسې نو دا نن چې په موږ پروګرام وکړو نو دوی ته پته ولګي چې سمندر او خورشیا سمندرو نو زه مجره داسې خلکو د مخکې نه قدر وکړي چې د مرګ نه وروسته بیا څوک ارمان نه کوي چې لکه په سمندر پسې بنن دوی ارمان کوي چې دا خو ډېر لوی سړی دا غاتیانو لونخوړه پر خلک راغلي دی په سمندر سره باندې باس کوي نو زم چې داسې خلکو د مخکې نه قدر او احترام وشي مننه د سمندر صاحب والد صاحب را سوال دی کاکا جی الله دې وبخي الله دې قبر د نور ډکي امين سمندر صاحب نن نشته څومره پورې کمه محسوس او ډېر زیات کمه لګ نه دی سمندر اخلاقی تور څنګه وي یا ډېر ښکلی اخلاقی جنگ جګړې پسان کلی کې څنګه روټین کې مخ اخلاق خو جان خدمت کې مخ کې ماما جی چې شاعري کوله خوشاله وي پی او نو بس یو دغه تاسو په کور کې شاعر پیدا شوی خوشاله وي پی او نو بس خوشاله دي دا صحیح الله دې خبر د نور ډکی امين مننه خپل تعارف راسو کړو زمانم تاثر الله دی او زه د سمندر صاحب رورې ما دا راته وایي چې دی چې بیمارو صحیح حساب کتاب وفات شولي او جدا هو بیمار شوی د دوی د لیور مسله وه د ینې نو بیا مول اپریشن وکړو تقریبا په نښمه روژه د دوی اپریشن شوی زما نه کم کشر رور دی هغه ول اینه ورکړې وه او د هغې باوجود هم بس ټیم برابر و څومره وخت بیماري کړې وه دوی خو جې څه کال بیماري وکړله او جی تاسو نه مشر یو کنه زموږ د ټولو مشر واو جی تاسو ورونه یې موږ شکر دې پینځه مور پلار دې دوانه ژوند او شکر الحمدلله دوانه ژوند دی او جی څنګه د طبيعت څنګه تاسو سره ورونو خويندو سره چال چلند د څنګه دا هم ماشاءالله تاسو د ټولو خلکو نم خبره واورې دي دا ډېر یو خوشمزاج انسان او زمونږ مشرور زمونږ به ډېر خیال ساتو او ډېر نایس انسان او الله په کول ډېر خولي اخلاق ورکړي سمندر سے بلاړل دوی چې کوم د خدمات بیان کړ چې را سمندر سے یو داسې خدمتي انسان چې واقعي چې سمندر زمونږ د خلینو په الفاظ ته نو وی به لبیک کړو نو آیا سمندر د تلو سره به درس ختمي کنه دا بتاو جاري نه جی دا به ان شاء الله قایمي لکه سمندر سے خو سمندر او دا غومره همنګ نه او ان شاء الله موږ بیا هم کوشش کوو د خیر چې د سمندر کوم منډه ترلوا هغه د خیره موږ ټول سلور وانه مرونه ان شاء الله تعالی چې دا غوي منډه ترلوا کوو د خیره دا غوي یارانو دوستانو سره به میلاوي دا غوي غم خدای کې به شریکي او ان شاء الله ټول د خیر ځان رسو څنګه چې سمندر سے بو ان شاء الله چې حق شان بکاو او زه دراتون کې ټول ملمنو شاعران ادیبان زمون خپلوان دي کوم د ټول ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ له دومره مینه راکړه او زمون سره په دې غم کې شریک شو مننه جی د وخت راکولو د ایرورو د کلی علاقې خلک ټول ولاړ دي د سمندر سے په غم کې موږ ټول شریکو
الله دې ته بخشش وکړي او تاسو ټول مرګرو ډیره مننه چې دلته راغله دلم درناوی ورکو د دې کلی تم درناوی ورکو یو دعا به وکړو جمعي سمټي کلنګا کلنګ دې زور ور دې ظلم خوندې کې را لګي تشپالنګو